ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري د جاپان پیمس موسسې صحوي مسعودي په جیتا او تخنیکی ټیم سره په لیدنه کې د خوږیاڼو د وزیر تنګي په چرګام او یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د راستونو شوو کورنیو په نویو ښارګوټو کې د اوبو مدیریت اړوند پروژو پلي کولو وړاندیزونه وکړل. جلالاباد ښاریان د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښاروالۍ له لوري د ویالو پخولو او رغنیزو پروژو د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې د کارونو بهیر دې چټک شي ترڅو د تګ راتګ ستونزې او بیروبار کم شي. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت ته د لوی اختر په شپو ورځو کې سلګونه زره کورني او په لسګونو بهرني سیلانیان راغلي وو. د ننګرهار کرنې ریاست تر چتر لاندې د ایپیو په مالي او د اکشن ایډ موسسې په تخنیکي همکارۍ په لالپورې ولسوالۍ کې د کورنیو باغچو لرونکو 350 کورنیو سره د عضوي سرې مرسته وشوه. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو